الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما السبيل على الذين يستأذنونك إنما السبيل معاتبة ومعاقبة سدا على الذين پغکسانو د يستأذنونك چه اذن غواړي رتانه وهم اغنیا او دوی مالداران دوی ردو او راضی وي دوی بی ان یکونو مع الخوالف چې دوی اوسیږي له ښځو سره یا له هغه چا سره چې هغه جهاد ته نه ځي وطبع الله على قلوبهم مهر لګولی الله په زړونو دی دوی باندې وهم لا يعلمون او دوی نه پوهیږي یعتذرون الیکم عذر کوي دوی تا ته اذا رجعتم یعنی چې کله ته د تبوک له غزا نه راغللې د منافقینو تا ته عذرونه کول یعتذرون الیک عذرونه کول تا ته اذا رجعتم الی قل ارتوایا لا تعتذروا عذرونه مکوئ ماته لن نؤمن لکم مونږ ایمان نه راوړو تاسې لره یعتذرون الیکم اذا رجعتم الی قلت ورته وایا لن نؤمن لکم مونږ باور نه کوو د تاسې په خبره باندې قد نبأنا الله الله مونږ ته خبر را کړی من اخبارکم له خبرونو د تاسې نه چې تاسې عذرونه بجای وای منافقین یی وسیر الله عملکم ورسوله زردو بوینی الله دی تاسې عمل او رسول هم ثم تردون الى عالم الغیب بیا به رد کړل سی عالم الغیب او عالم د شهادت ته هغه چې په پټو په ښکارو علم لري فینبئکم خبر بدر کی بما په هغه شي کنتم تعملون چې تاسې کول سیحلفون بالله زرد دوی قسمونه کوي په الله باندې تا د پاره اذ انقلبتم الیه کله چې تاسې دوی ته راوګرځېږئ لتعرضوا عن چې تاسې اعراض ترې نه وکئ فارضوا عنهم اعراض ترنه وکئ انهم رجسم دوی پلیتی دام ومأواه جهنم جزاء بما كانوا یکسبون څو منافقین غزوه د عسرې کې رسول علیه السلام سره جهاد ته نه وتللي بیجای عذرونه بیانول یحلفون لکم دوی قسمونه کول تاسې دپاره لترضوا عنهم چې ته ترې راضي سې فإن ترضوا عنه که ته ترې راضي سي الله نه راضي کیږي له قوم فاسقینو نه دا وایي اتیاو پورې کسانو جد ابن قیس معتب ابن قشیر یا قشیر دا منافقین ول نو نبی علیه السلام الاعراب اشد کفرا ونفاق یو خو د مدینې خپله د مدینې اوسیدونکي منافقین ول یو کوچان ول د مدینې اوسیدونکي نه ول کوچان ول دا د کوچانو منافقت بیخي بیا ډېر سخت و الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر لائق والا يعلموا چې دوی ته علم نو په حدودو د الله الله يعلم حدود ما انزل الله على رسوله والله علیم حکیم روح المعانی وی علامه شیخ من سکن البادیة جفا دا رسول علیہ السلام نه نقل کئی من سکن البادیة جفا څوک چې دشته کې اوسیږي نو هغه جفا کوي ومن اتبع الصید غفل ومن اتى السلطان افتتن و بیا لیکلي طالبانو دلته من سکن البادیة جفا د دې مطلب داسې و دوی به داسې کول چې کله به یې د ناروا دا و دې ته به تعرب ویلي چې یو چا به یوري ایمان راوړ په نبی علیه السلام باندې په رسول صلی الله علیه وسلم به ایمان راوړ کوچی به
مهاجر بسو مدني ژوند به مختار که د حضاري ژوند د حضاري ژوند نه به بیرته چې هغه ته لاړو څه ورته وایي بدوی ته لاړو دا یې طالبانو بد ګڼه دې ته به یې تعرب ویلې او دا یې په اسلام کې ناروا بله لکه دا اوس یو سړی ده له بدوی نه راغی حضارې ته اوس بیرته بدوی ته ځي دا تعرب د طالبانو اسلام کې خدا خو د هجرت په زمانه کې ناروا و هغسې مې یاره داسې خوند خو نه کوي که نه ځکه دا د علم ژوند دي ومن الاعراب بعضې له کوچانو نه من یتخذو نیول یې ما هغه ینفقو چې نفقه کول به مغرما دا یې ځان ته تاوان بله یعنی بعضې منافقین کوچان ول صدقې خو یې نه کولې په خوښه د الله دپاره له ډاره یې کولې چې ځانونه پې وساتي ځان داسې وښیي چې موږ مسلمانان یو او دا یې ځان ته تاوان بله ویتربص بکم الدوائر انتظار یې کو تاسې ته د کومې پیښو ویلې چې نن به یوه پیښه راځي او نن به یوه پیښه راځي او مسلمانان به ړنګېږي لکه دا منافقین څه دي چې دا اوس تښتېدلي دي وایي که نه چې مازې وروسته حمله وسي هم دوی یوې دایرې ته انتظار وي چې بیا به دنیا راځي او دلته به عملیات کوي او بیا به جنګ رواني پکې او موږ به بیا واکمن یو که نه داسې مطلب یې ده دوائر السوء والله سمیع علیم الله سمیع ده الله عالم ده ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات نیسی هغه چې نفقه کوي ثوابونه عند الله یعنی دا بیا ښه کوچان دي وصلوات الرسول او دعاوی د رسول علیه السلام یعنی چې کله صدقه راوړي نبی علیه السلام دعا ورته وکړي دا دعا دی یعنی یو خو په نفقه باندې دا صدقه باندې ثواب غواړي او بل دا غواړي چې رسول الله دعا راته وکړي صلی الله علیه وسلم الا انها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحیم طالبانو دلته روح المانی و خبر کړی ده صلات انفراد غیر له نبی نه په بل چا باندې انفرادي صلات ویلل څرنګه دی اسلام کې روا دي که نه یو سړی داسې وایي صلی الله علی فلان نو طالبانو روح المانی بحث کړی ده دی وی چې جایز خدا خو بیا هم خلاف الاولاد او دا له شعایرو دی راپوزیانو نه ده او تشبه لالی بدعو سره وی الته ناروا ده چې تشبه فی المضموم وي الته حرامه ده بیا تشبه لالی بدعو سره ناروا الته ده چې تشبه فی المضموم وي اما دلته طالبانو خلاف الاولاده دا له شعایرو د روافضو نه ده والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الله لدوینا راضی د دوی للانا وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن حولكم من الأعراب چارپیر دی تاسی نه کوچان دی منافقون ومن أهل المدینة او لأهل مدینه مردوا على النفاق چی دوی ومن أهل المدینة او لأهل د مدینه امستا مردوا على النفاق چې دوی دوام کړی په نفاق باندې یا مرتد سوي دي همداسې ولاړ دي په نفاق باندې لا تعلمهم تی نه پیژنې نحنو نعلمهم الله وی مونږ پیژنو سنعذبهم مرتين الله وی زردا مونږ به دوی ته عذاب ورکو دوه کرته ثم يردون الى عذاب عظیم بیا به رد کو عذاب لوی ته یعنی په مدینه کې د کوچانو یو څه نور منافقین هم سته او د مدینې چې هغه تا ته نه دي معلومه یو ورځ طالبانو مسجد نبوي کې
د مسجد نبوي او امام د حذیفي سپینګری عالم نو هغه د ماخوستان جمع کوله طالبانو دا آیتونه ویلې او دومره خوند یې کو که نه دا د منافقینو آیتونه که نه چې بیا خو په معنا پوهېږي طالبانو دومره خوند یې وکړه د ماخوستان هغې مونځ ډېر لنډ کوي خو دا آیتونه یې ډېر زیات ویلې داسې خوند یې وکړه که نه چې واخرون اعترفوا بذنوبهم یو څو کسان نور والاعتراف یې وکړه بذنوبهم خلطوا عملا صالح وآخر سيء عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم دا لس نفرول یا تر دینا لس نفرول چې غزوه تبوک نه رسول الله سلام راغی نو دوی و نفرو د دوی یا لس نفرو پایې پسې ځان وتړه بولو بابا مور سره و چې موږ توبه ده خذ من اموالهم صدقه ونیسه له مالونو واخله له مالونو یې صدقه تطهرهم پې پاکې کا وتزکیهم د دوی تزکیه پې راوله وصل علیهم دعا ورته وکړه ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم وی چې کله چا صدقه درته راوړله دې آیات نه روح المانی وی دا مسله معلومیږي دعا ورته وکړه الم یعلموا ایا ولی دوی ته علم نسته ده ان الله هو یقبل التوبه الله قبلوي توبه عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم الله پاک سدام تواب دا توبه قبلون كي رحيم دا وقلوا يا اعملوا عملوا كيف سيرى الله عملكم زرد الله بدي تاسي عملون جزا درويني فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون طالبان روح المانی لمسند د امام احمد ابن حنبل نه حدیث نقل کړی رسول الله سلام وی که تاسې عمل وکئ که داسې و تیږه وي چې کڼه تیږه وي هېڅ باب و کړکۍ هم نه لري هلته عمل وکئ الله یې راښکاره کوي اعمال نه پټیږي وستردون الى عالم الغیب والشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون وآخرون بعض نور دی لأغا کسانو چې دغه معترفینو نام مرجون لأمر الله ورسته کړل سوی ده د دوی امر لپاره د امر د الله اما يعذبهم واما يتوب الله عليهم والله علیم حکیم طالبانو د نبی علیہ السلام په زمانه کې ټول جهادونه فرض عین نه ول ښه کله به جهاد فرض عین او کله به فرض کفایي و جهاد د بدر جهاد فرض عین نه و طالبانو هلته ډېر صحابه نه ول رسول الله یې څه ورته ونه ویلې او جهاد د غزوې تبوک فرض عین و ځکه طالبانو وی چې دا منافقین نه ول پکې دا نه ول چې څوک نه ول هغې چا عذرونه ویلې منافقینو چا توبې ویستلې نو هلته جهاد فرض عین و طالبانو مرجعه هم له همدې جنه راخیستل سوې دا یوه ډله ده ایمان عبارت له چا نه بلي تنا له هغه نه څه ورته د زړه ایمان عبارت تنا د زړه تصدیق ته وایي نور اعمالو ته دی وی ضرورت نشته ده او داسې مشهوره د طالبانو بیخي حد تواتر ته رسېدلي وي چې رسیاب ولسوالۍ کې هم دلته یو کلی د مرجعه وسته یو ځان ته جومات لري نو نه پوهېږو چې طالبانو امر بالمعروف نه ده ورپیکر او والله اعلم طالبانو خوشته ده رښتیا دي دروغ نه ده والذین اتخذوا مسجد ضرار دا داسې چل و طالبانو د حنظله رضی الله عنه څه یو صحابي و غسیل الملائکه یې څه ورته ویلې که نه ادرومي حنظله هغه نو دا حنظله صحابي د احد شهید و د پلار ابو عامر الفاسق یا ابو عامر الراهب د پلار چې و دا ډېر لوی منافق و طالبانو له لویو منافقینو نه و یخرج الحی من المیت
نو بیا دوی یو جماعت جوړ کړ. دوی روم ته تللي ول، هلته د روم د بادشاه سره لیدله کړې وه او د نبی علیه السلام په ضد یې مدینه منوره کې یو سنګر جوړاو. یو جماعت یې جوړ کړ. نبی علیه السلام په دې حالت کې تبوک ته روان و. نو دوی جماعت جوړ کړ، په نوم یې جماعت جوړ کړی و. دوی مقصد دا و چې دی کې به منافقین را جمع کیږي، د رسول الله په ضد باندې به یو مرکز جوړ کی او په مدینه کې به خلکو ته شیطانتونه کوي، د نبی علیه السلام نه به یې بیرته اړوي. نو په دې باندې کار روان و. نبی علیه السلام صلی الله علیه وسلم ته راغله، ورته وی ویلې وی موږ دا جماعت جوړ کړی، ته راسې ورې موږ سره جماعت کې مونځ اول ته راته وکړه. دوی مازې دا غوښتل چې یعنې خلک بیا ونه وي چې دا خو له ځانه یې جوړ کړی. نبی علیه السلام به مونځ وکړي چې به زه ورسم. هغه بس نبی علیه السلام ورته ویلې انا علی ظهر السفر، اوس د سفر اراده لرم چې بیرته راغلم. بیا کله چې نبی صلی الله علیه وسلم تبوک ته لاړ او بیرته د تبوک نه چې را روان سو، زی اوان ته چې راورسېد نبی علیه السلام، دا د مسجد هغه ته د جماعت چې دوی جوړ کړی و مسجد الضرار، د مسجد الضرار نه زی اوان داسې 1 ساعت قدر ته مزل و چې د ورځې مزل وکړي. نو نبی علیه السلام مالک ابن دخشم او مان ابن عدي ته یې ویلې، دا دواړه دوی ته یې ویلې وي تاسې ورسئ دغه مسجد الظالم و اهلو دا جماعت ونړوئ. پس ورغلل طالبانو، دوی پکې ناست ول، ووري جماعت ته ورکو، ټول جماعت یې ونړاو، برباد یې که. د دوی د اسلام په ضد چې کم سنګر و دا یې ونړاو. امام سیوطي یو کتاب جوړ کړی، رفع منار الدین فی هدم بناء المفسدین. رفع منار الدین، د دین منار لوړ کیا، فی رفع بناء المفسدین، په پورته کولو د بنا، فی هدم بناء المفسدین، چې کله مفسدینو بنا جوړه کړله نو د مفسدینو بناوې ونړوئ. دا یې ورته ونړولې طالبانو. هغه قیصه کوي. والذین اتخذوا کسان، 12 کسان ولدا نمونه روح المانی ذکر کړي. تاسې نو څه کوئ؟ کوي ذکر کو، کوي ذکر نه کو. والذین اتخذوا مسجد الضرار وکفروا وتفریقا بین المؤمنین، دا یې جوړ کړي چې مسلمانانو منځ کې هغه راولي جدایي، و ارصادا لمن حارب الله ورسوله، دا یې جوړ کړي دا ترصدګاوه، ترصد به یې کو، انتظار یې کو د دې دپاره چې جنګو کې د الله او د رسول سره من قبلو. ولا یحلفن، دوی به قسمونه کوي تا ته، ان اردنا الا الحسنا، منگ اراده نه درلوده مگر ښه نیت مو، خو والله یشهدو، الله شاهدي وایي دوی چې کم مسجد ضرار جوړ کړی، انهم لکاذبون، دوی په جوړولو د دې جماعت کې دروغ جنان ول. وی نړو بیا لا تقم فيه ابدا، اڅکله مه درېږه رسول علیه السلام په دې جماعت کې، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، هغه مسجد چې تأسیس سوی په تقوا باندې د اولې ورځې نه، احق ان تقوم فیه رجال یحبون، په دغه جماعت کې سړي دي یحبون خوښوي، ان یتطهروا والله يحب المتطهرین. طالبانو لمسجد اسس على التقوى کم جماعت ده؟ مسجد قباء ده او که مسجد نبوي ده؟ نو طالبانو په اسلامی امت کې یو عالم تیر سوی، علامه نورالدین السمهودی الشافعي، د مدینې منورې ډېر ښه تاریخ جوړ کړی، وفاء الوفاء باخبار دار. دې کتاب کې طالبانو چونکې دا مسله دومره جنجالي مسله سوې طالبانو چې د ویلي دي چې دواړه ترنه مراد، هم مسجد نبوي ترنه مراد ده او هم څوک مسجد قباء. دوه ډلې دي، یوه ډله وایي مسجد قباء ده، د چې تحقیق کړی دی څه وایي، د دواړه ترنه مراد. خو روح المانی طالبانو بیا د خبر نه ده منلی، بیا راغلی روح المانی اخیر کې وایي طالبانو وی داسې چل به وکړو
چې هغه محادیثو کې راغلي چې مسجد القبا نه هغه مسجد قبا تر مراد ده، دا بل نه معلومیږي چې مسجد نبوي تر نه مراد ده. نو دی وایي چې باید په دې فکر وسي چې کوم حدیثونه قوي دي. نو دی وی چې کوم قوي دي نو د دې مسجد نبوي ته میلان د طالبانو. خو که هر رقم ته سی مسله ډېره فیهم رجال یحبون ان یتطهروا، فیهم په دغه مسجد کې، نو دا خو طالبانو صریح بخاري کې راځي. نبی علیہ السلام له مسجد قبا خلکو نه پوښتنه وکړه وي تاسې کې ښه عادت چی ده چې الله وی فیه رجال یحبون ان یتطهروا؟ هغوی ورته ویلي وایي موږ استنجا بالماء کوو. عربو کې عادت ته و استنجا بالحجر بالمدر به یې کوو، په اوبو استنجا د دوی عادت نه و. په مسجد قبا خلکو کې عادت دا و فیهم رجال یحبون ان یتطهروا، استنجا بالماء یې کوله. نو صریح دا ترنه مراد دی. بیا هم ډېره جنجالي مسئله ده طالبانو. یوه خبر دلته طالبانو روح المانی کړې ده او اصل کې دا خبره په تفسیری مدارک کې ده. کوم جماعت چې د ریا دپاره جوړ سي دام حکم یې د مسجد الضرار ده. کوم جماعت چې په ریا باندې جوړ سي دام مسجد الضرار ده. څه معنی مسجد الضرار ده؟ مسجد الضرار یې ونړو دا دې ونړول سي. دا د روح المانی رایه ده طالبانو. خطرناکه مسله ده طالبانو. د افغانستان کې څومره ډېر جماعتونه د یو د بل په ضد مباحاتن و ریاءن و فخرن جوړ سوي، نو دا دې وی ونړول سي. هغه د شیخ صاحب جماعت څه په یاد دی ده؟ نو مونږ چې هلته ساکو کې کومه مدرسه وه، یو جماعت و طالبانو لوی جماعت، چا چې هلته وخت تېر کړی، منځ کې لاره و محراب ته بل جماعت او افغانستان کې خو داسې جماعتونه ډېر دي که تاسې فکر وکئ که نه، بیخي تر حد نه ډېر دي. نو جماعتونه قومونو ځان ته جوړ کړي دي مفاخرتن او ریاءن تفاخرن مباحاتن. نو دا روح المانی وی د دې حکم د مسجد الضرار حکم ده. نو چې د مسجد الضرار سو ودې نړول سي. خو خطرناکه خبر د طالبانو که نه. په اسلامي امت کې کله کله طالبانو ډېر ښه علما تیر سي. اوس یو عالم ژوندی به انشاءالله، الفقی المفسر المفتی سید عبدالشکور الترمیزی، علامه اشرف علي صاحب طالبانو یو کتاب جوړ کړی احکام القرآن. خپلو شاګردانو نه یې غوښتنه کړې ورته سپارلی ده چې دا قرآن کې احکام چې کوم دي هغې باندې بحث وکړه. بیا الله محمد ادریس کاندهلوي ده، الله مفتی شفیع صاحب ده او علامه ظفر احمد عثماني صاحب ده، دوی دا کتاب جوړ کړی ده، 15 جلدونو کې ده. بیا هم نه ده تکمیل سوی. بیا یوه بله لجنه د علماو الله راپورته کړې ده، هغوی دا کتاب 18 جلدونو ته رسولی طالبانو. الحمدلله طالبانو چې دا کتاب بیا ما سره ټول سته، 18 جلد ده. په دنیا کې به زویم دومره غټ احکام القرآن ویم نه، یعنې په دنیا کې 18 احکام د قرآن دي طالبانو مشهور، چې د امام ابو جعفر طحاوي ده، د امام ابو بکر جصاص ده، د امام قاضي ابن العربي ده، او دا د طالبانو داسې د امام سیوطي د الاکلیل فی استنباط التنزیل چې دا خو له ما سره شته طالبانو، دغه شپږو دانې احکام القرآن او احکام القرآن د علامه صابوني ده او د ډېرو نورو علماو سته. خو دا یو له ډېرو ښو کتابونو دا مې طالبانو بیخي راخیسته نه، ځکه د ما مقصد داسې و چې د مولایانو خو هر وخت د طالبانو ته احکام ویلي دي، عمر هم په احکامو کې تیر سو. علامه طنطاوي نه هم دا ګیله کوي، امام غزالی نه نقل کوي طالبانو، بیا په دې باندې ګیله کوي چې د فقه او د احکامو دومره علوم یې زده کړي دي او طب یو ډاکټر نه لري، هندو ډاکټر ته دوی ورځي او سره له ډېر احکام په طب کې تر مسلمان ماهر. دا اوس روزه کې هره ورځ مانه چې پوښتنه کېږي یوه په دې چې مسلمان ماهر ډاکټر فتوا درکړي، مسلمان ماهر ډاکټر فتوا درکړي، نو په باب کې چندان ډېر نه موجود. نو دلته طالبانو یوه ډېره ښه خبر کړې، زه به تاسو ته خبره وکړم. د علامه حکیم الامه علامه اشرف علي الطحانوي رحمه الله نه نقل کړی. هغې نه نقل داسې کړی طالبانو چې کوم قیاس دلته روح المانی او د تفسیر مدارک مولا کړی وي، دا قیاس مع الفارق ده. څنګه قیاس مع الفارق ده؟ هغه مسجد چې مسجد الضرار و د هغوی بیخي د جماعت نیت نه و طالبانو، د جماعت نیت بیخي نه و. دا اصل کې د کفر دپاره یو سنګر جوړو چې په مدینه کې اسلام لاند دلته تخریب کی،
نو هېڅ مقصد څوک نه و د جومات نه و او دغه جومات چې چا د ریا دپاره جوړ کړی اصل یې مقصد څوک دی د ریاکار جومات مقصد د اصل کې صرف فساد په نیت کې مقصد ده فساد په عقیده کې نه ده د مسجد الضرار د خلکو خو فساد فی العقیده و دغه د څوک چې مباحتن و ریاءن جوړوي دی خو نیت د جومات وي خو د نیت کې فساد وي مازې تربور ته ځان ورښیي لا بل قوم سره مازې ضد کوي نو دی فساد فی العقیده د طالبانو د مسجد الضرار والا دا مباحتن و ریاءن چې جوړوي د دوی فساد فی نیت ده فی العقیده نه د طالبانو نو دا قیاس بیخي روح المانی هغه علامه اشرف علي تانوي صاحب نه مني وي دا قیاس مع الفارق ده ګوري طالبانو دا ځکه ښه مسئله ده که نه اوس مثلا افغانستان کې ډېر داسې جوماتونه سره دوه قومونو منځ کې وران ده یا د تربګینت ماده خو افغانانو کې بیخي په خټه کې پرته ده که نه علت دا د بدویان ډېر دي دا په بدو کې پرته ده تر څو چې له بدوی نه راونوځئ طالبانو له دې تربګینتي ژوند نه نسئ خلاصېدلی نو ولې دا پکې پروت ده دا نو ښه یو د بل په ضد باندې چې جوړ کړه نو جوړولي نو هلته خو الله ورته لا تقم فیه ابدا مونځ به پکې کوه وایي نړوه مونځ به پکې کوه نو موږ به زه عمارت به مثلا راجګېږي بم به ورته کېږدي د جومات ته یا به حکومت راجګېږي وایي نړوه دا جومات نه هو نو خو روح المانی خو همدغسې وي دغه ټول حکم هغسې د اشرف علي صاحب وایي نه هغه مسجد چې هغه مسجد الضرار و د هغې فساد فی العقیده و بیخي جومات ونه د کفر سنګر و ویې نړوه لا تقم فیه ابدا دغه ځان ته حکم و اما چې دغه جومات چې د چا دپاره جوړ سي مباحتن و ریاءن د دې جومات ده یوارې جومات خو ده صرف دومره د طالبانو احکام د جومات په بنا کیږي خدا چا چې جوړ کړی ده د ناروا کړي دي نور که دا جومات مباحتن و ریاءن جوړ سو تربګینتن و مفخرتن جوړ سو احکام دي چا دي مونځ پکې جایز ده جمع پکې جایز ده پکې کولی سي ټول جواز لري صرف په نیت کې فساد ده فساد فی العقیده نه ده نو داسې نه چې دا ونړوي فکر ته دې پام وي او دا روح المانی دی ولیدله بس فکر کوي چې زه تي خلاصه سوله او دلته طالبانو روح المانی یوه بله خبره هم کړې هغه جومات علما وایي هغه جومات چې په حرام مان باندې جوړ سي دا هم څوک ده دا د مسجد الضرار حکم لري دی وي نه دا هم د مسجد الضرار په حکم نه ده چې حرام مال پې باندې یعنی که چا په حرام مال باندې جومات جوړ کړ طالبانو دا لاحق تر مسجد ضراره نه ده یعنی صرف دغمره اندازه کې ورسره شریک ده چې دا چا جوړ کړی په حرام مال باندې جومات نور احکام د جومات دي خو د بانی ته ثواب د جومات نسته ده لکه مسجد الضرار کې چې ثواب نه و په ټوله نور په ده باندې احکام د چا جاری کیږي چې په حرام مال جومات جوړ سو فهو لاحق بمسجد الضرار او بمال غير طيب فهو لاحق بمسجد الضرار أن المسجد المبني بالمال الحرام لاحق في كونه غير موجب للصواب إذا بناه بنية التقوى فهو مسجد في الأحكام الظاهرة ګوره کوم جومات چې په حرام مال جوړ سو جومات دا احکام د جومات دي صرف په دغه ټکي کې ملحق به مسجد الضرار ده چې څوک نسته پکې د بانی ته ثواب نشته طالبانو داسې نه چې من کل وجهین څوک ده د طالبانو لږ نورې خبرې هم کړي دي نه درته کوم بیا اوږدېږي او دوی وایي چې الله مفتي شفیع صاحب نیل المرام فی حکم المسجد المبنی بالمال الحرام په دې نامه باندې یوه رساله هم جوړه کړې او تحقیق یې پکې کړی ښه کتاب د طالبانو الله عز وجل هغه درته پیدا کړو دا کتاب پیدا کړی ډېر خوندور کتاب ده او ډېرې ښې ښې مسلې پکې دي او ډېر علمي کتاب جوړ سوی الله پاک دې ورسره ښه وکړي افمن اسس بنیانه علی التقوی ایا هغه څوک چې تاسیس کړی د بنیان خپل په تقوا من الله و رضوان خیر ام من اسس بنیانه او که هغه څوک خیر ده چې تاسیس کړی د خپل بنیان علی شفا جرف علی شفا په څنډه د کندې جرفن کندې هارن
داسې کنده ده که تاسې فکر کړي چې کله خوړ راسي مانده نو هغې کې هغه د شګو پاڼ جوړ کړي د شګو پاڼ په سر چې ودرېږي کته غورځي سړی که نه داسې د شګو پاڼ وي چندان ډېر هغه نه وي کته غورځي علا شفا جرف هارن هارن داسې څنډه طالبانو چې غورځېدونکي فنهار به بیا وغورځېږي پې باندې فی نار جهنم والله لا یهدي القوم الظالمین لا یزال بنیانهم الذي بنوا همیشه هغه بنیان دی دوی الذي هغه بنیان چې دوی بنا کړي ریبتن د همیشه دی دوی په زړونو کې شک داسې و طالبانو روح المانی 3 خبرې کړي هغه چې کومه مختاره دغه به وکم دی وایي طالبانو کله چې د جومات هغه ړنګ که نبي علیه السلام چې امر یې ورته وکړو نو دا د دوی په زړه کې یوه عقده او شک پیدا سو نور هم دښمني او عداوت د چا سره ډیر سو د نبي علیه السلام سره او د نبي علیه السلام په نبوت کې نور هم شکونه پیدا سول پکار خدا و چې یقین یې سوی وي چې موږ په هغه څنګه خبر سو لا یزال بنیانهم الذي بنوا ریب فی قلوبهم الا ان دغه شک دی دوی د زړونو نه نوځي الا ان تقطع دا شک دی دوی له زړونو نه تر څو چې زړونه ټوټې ټوټې نسی یعنی خاوري نسی چې کله مړه سي او خاوري سي به د زړونو نه وځي والله علیم حکیم ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم الله چې دا اخیستلی دی له مؤمنانو نه نفسونه دی دوی و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون چې دوی قتال کوي په لار د الله کې فیقتلون بشهید یقاتلون چې قتال کوي په لار د الله کې فیقتلون بیا دوی قتالو کې ویقتلون بیا شهیدان کړل سي وعدا علیه حقا دا وعده ده په الله باندې او دا حق ده فی التورات والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهد من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم عبدالله بن رواحه ربی علیہ السلام ته راغی نبی علیہ السلام ته ویلې چې دا بیع خو زه کوم خو شرط بیع راته ووایه نبی علیہ السلام ورته شرط بیع دا ده نه د رب طرف نه وایي کوم شرطونه دي هغه ورته ویلې هغه دا ده ان تعبدوه د الله عبادت به کوئ شریک به نه ورسره نیسئ عبدالله بن رواحه راغی وی زه دا بیع کوم خو الله طرف نه چې کوم شرطونه دي په بیع کې راته ووایه وایي هغه شرط دا ده ان تعبدوه ولا تشرکوا به شیئا الله سره به شریک نه نیسئ وی ځان ته شرط ووایه دی ما شرط نه ده چې کوم شیونو نه الله عز وجل تاسې منع کړي زه هم له هغه نه منع کوم وی بس صحیح ده هغه شی ده نو وایي جنت به یې طالبانو ده ځان سره ویلې ربح البیع دا بیع کامیاب صلی الله نقیل ولا نستقیل نه زه پسخه کوم نه به بل څوک مانه د دې غوښتنه کوي چې پسخه یې که ته الله سره دا یو بیع شوله ډېر علماني او 2 نورې خبرې هم کړي هغه اوس کم جهاد کې مجاهدین لاړل غنیمت یې ونه نیو هغه مجاهدین چې غنیمت یې نیولی دا چې نه د نیول سوی دوی کې 2 اجر دي التائبون العابدون الحامدون دا مومنان عابدان دی حمد ویونکی دی صائحون روزداران دی راکعون ساجدون آمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا دا مناسب نبی لرا او مؤمنانو لرا ان یستغفروا للمشرکی چې بخنه وغواړي مشرکانو لرا ولو كانوا اولو القربا اگر چې د مشرکین اولو القربا وی من بعد ما تبین لهم چې انهم اصحاب الجحیم چې کله دا درته معلومه سوه
چې دا اصحاب الجحیم دی بیا بخښنه مه ورته غواړئ. طالبانو روح الماني بیخي ډېر اوږد بحث کړی په ابو طالب د نبي علیه السلام تره باندې. نو لنډې دا طالبانو د ابو طالب الله ایمان نه ده نصیب کړی. تعبیر کې به طالبانو ښه تعبیر کوئ ښه. تاسې ما ته فکر ده ایمان یې نه ده نصیب سوی طالبانو. دا بل رقم ته به نه وایي. او بل دا د طالبانو کنځا به نه ورته کوئ او علمي بحث چې راغی نور کار مه ورسره لرئ. روح الماني وی د کفر د نورو کفرونو سره فرق لري وایي. ځکه دی د نبي علیه السلام والاحتیاط لا یخفى على ذي فهم ولأجل عین واحد تکرم الف عین. وما كان استغفار ابراهیم لأبيه. کله کله طالبانو انسان یو عجیب حالت سره مخ کیږي. یو ورځ یو سپین ږیری حاجي صاحب د خوستو زما ملګري وو د عمرې ملګري ولو. نو بیا مې ورته ویلې مې راځه نن جنت المعلا ته ځو. جنت المعلا طالبانو یوه لویه ادیره ده په مکې مکرمې کې او ابو طالب هم طالبانو په دې ادیره کې ښخ ده او ډېر احتمال لري طالبانو چې هغه لوړ طرف کې ده. هلته یوه ونه وه ما راځه لاړ سو تنها لاړلو طالبانو. نو هلته کېناستلو ډېر وخت مو تېر کړ. دغسې کېناستلو میل ته به هم نه غږېږې ما سره او زه به هم در سره نه غږېږم. خلکو نه مو ځان راپټ نو کله کله طالبانو زبه د حال ادل وي له زبې د مقال نه د قال نه. امام مثنوي یو بحث کوي کله زبه د حال ادل وي طالبانو له زبې د قال نه. تاسې چې فکر کوو طالبانو یو قسم آرامي غوندې ولا یعنی په دې ادیره کې داسې ته به فکر کوي خیال به کوي چې داسې یو ارامه فضا غوندې وي او د غم فضا غوندې خپره وي. نو څه نور شیان هم ذهن کې راتلل مناسب یې نه بلم چې ویې وایم. وما کله کله انسان باندې طالبانو صوفیان وی کله انسان باندې د بست حالت وي او کله د قبض حالت وي. کله د بست حالت داسې یو عجیب حالت وي طالبانو الله داسې شي باندې سړی خبر کي طالبانو چې نه یې پې خبر مازې یو شي پورې د ربط ور وتړي او په شیانو د خبر کي. وما كان استغفار ابراهیم لأبيه الا عن موعدة وعدها. نو بخنه د ابراهیم علیه السلام خپل پلار لره الا عن موعدة مگر لږه وعدې نه وه چې وعده یې ورسره کړې وه پلار سره. که نه چې زه به تا ته خامخا بخښنه غواړم تر څو چې منع کړل سوی نه یم. فلما تبین له کله چې د ته واضحه سوه چې انه عدو الله تبرأ من ان ابراهیم لأواه حلیم. ابراهیم علیه السلام خاشع متضرع په دعا کې او حلیمو. روح المانی یوه خبر کوي ابراهیم علیه السلام به په ورځ د قیامت طالبانو خپل پلار به د دوبوع من کوږ ورته وایي حداجرو علما للدبوع. دا دوبوع په شکل به الله جوړ کي جهنم ته به دی ور واچي. روح المانی وی دی کې څه حکمت ته څه کوي حکمت پسې ګرځي. دا باندې بسیان طالبانو ځان زتی ډېر نه کړل ځان یو حکمت ویلی طالبانو نو دا څه کوس پلار به دی جهنم ته ور واچي دوبوع په شکل به جوړ سي. که بیا ګوري تاسې وګورئ طالبانو ما کتلی دومره چې نه دي پکې. وما كان الله ليضل قوما وما كان الله ندى الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم في الساعة العسرة. نبی علیہ السلام طالبانو لقد طاب الله رحمت نازل په نبی باندې والمهاجرون الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق من
ثم تاب علیهم انه بهم رؤوف. نبی علیہ السلام طالبانو روح المانی وی دلته اسې تشریفا نسبی علیہ السلام ته لکه ان لله خمسه ولرسوله، الله خمس ته کوي. نه طالبانو اضافت تشریفي ده، دا هم همداسې ده. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، دلته طالبانو درې مخلص مسلمانان هم نه وتللي، هلال ابن امیه، مراره ابن ربیع او کعب ابن مالک، دا هم نه وتللي هغه ته. بیا چې نبی علیہ السلام راغی بیرته له هغه نه دوی نور منافقینو عذر نبی علیہ السلام ته عذرونه وکړل، دوی عذر ورته ونه کړ. نبی علیہ السلام طالبانو امر نازل کړ چې دوی دې درې واړو سره مه غږېږئ، خو دا ډېر مخلص مسلمانان ول. بالاخره بندیزې پې ولګو چې ښځو سره به هم نه یو ځای کېږئ، هېڅوک نه ورسره. کعب ابن مالک وی زه لږ ځوان وم، دا هلال ابن امیه او مراره ابن ربیع سپین ږیري ول. یوه ورځ باغ ته ور واوښتم، د تره د زوی باغ مې و، ابو قداده. هغه ته مې خبرې کولې، وی نه راسره غږېده، الله رسول امر کړی چې مه غږېږه. څو 50 ورځې ووتلې د سهار لمانځه نه وروسته، په بام ناست وم چې چا غږ راوکړ، ما ته یې غږ راوکړ، د زیری یې راکړ چې کتل مې له غږ نه مخکې اس والا راورسېده او ما ته ویلې چې الله دې تا په حق کې ایتونه د توبې نازل کړي دي. ما نور شی نه درلودل، د بخاري حدیث ته اوږده قصه بخاري کړې. ما خپل کمیس ورویسته، په زیري کې مې ورکړ. نو په زیري کې چاته یو شی ورکول دا حدیث دلیل ده. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، په هغه درېو باندې خلفوا. خلفو دوه معناوې لري، یوه معنا دا طالبانو چې وروسته کړل سوی دا د معذرت و بخښنه دي دوی، یا دا معنا خلفو چې دوی مخالفت کړی و د نبی علیہ السلام نه، غزوې عسرې ته نه وتللي. حتی اذا ضاقت علیهم الارض، تر دې چې تنګه سوله په دوی مځکه، بما رحبت وضاقت علیهم انفسهم، وظنوا دوی یقینو که ان لا ملجأ من الله الا الیه، ثم تاب علیهم لیتوبوا ان الله هو التواب الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا، ند مناسب لأهل مدينة ومن حوله من الأعراب، سدي أهل مدينة و چار پیر چی کم کوچان دی، أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ندس پموی نفسونه خپل نفس د نبی علیہ السلام نه. یعنی کله چې نبی علیہ السلام جهاد ته ځي، دوی د خپل نفسونه نه بندوي. ذلك بأنهم لا يصيبهم، دا په سبب د دې لا يصيبهم ظمأ، چې نه رسیږي دوی ته تندام، ولا نصب تکلیف، ولا مخمسة او نه مخمسه، فی سبیل الله ولا یطؤون موطئا، او نه پایمال کوي یو جای، یغیظ الکفار، چې په غوسه کوي دغه جای پایمال کول کافران. ولا ینالون من عدو نیلا، او نه رسیږي دوی ته له دښمن نه یو، او نه اخلي له دښمن نه یو شی، الا کتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين. نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا، او نقطع کوي ودشت، الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا، ندي مؤمنان. دا خو چې طالبان ورته ویلې دی 13 آیات نه خو معلوم سو کنه چې نبی علیہ السلام تله به تاسو خامخا سره لاړ شي، نو ټول دې ته راوهڅول چې به ټول لاړ شي. دلته طالبانو
کله به چې دوی جهاد امر وسو ټول به تلل مدینه کې څوک هم نه پاتې ځکه هلته آیتونه نازل سول بیا الله دا آیت را نازل کړ چې نه یو څه علم ته هم لیږئ دعوت و تبلیغ دپاره هم لیږئ وما كان المؤمنون لينفروا كافة نه د مناسب مؤمنانو لرا چې جهاد ته وځي ټول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولنوزي من كل فرقة منهم طائفة چې پوهه زده ځان ته راولي په دین کې ولينذروا قومهم او چې وویروي خپل قوم اذا رجعوا الیهم لعلهم يحذرون د دې دپاره چې وویروي دوی طالبانو روح المانی یوه خبر دلته دا کړې ده چې د سلفو زمانه کې دا د علم فقه نوم دلته وایي که نه فلولا نفر من كل فرقة يتفقهوا دا فقه طالبانو کم علم ته یې ویلې اوس خو فقه موږ تاسې د قرآن و حدیث نه مستنبت شي ته موږ فقه وایو که نه او دا د رسول الله سلام او د صحابو په زمانه کې د سلفو زمانه کې طالبانو هغه علم چې په هغې تزکیه د نفس راتلله طالبانو دې علم ته یې څه ویلې فقه لکه موږ بل اوس فقه د باطن ورته ویلې طالبانو روح المانی په دې بحث کړی ده چې په هغه زمانه کې فقه دغه علم د تزکیه د نفس ته یې فقه ویلې طالبان بیا دا نوم بدل سو د دې دپاره وګرځول سو یا ایها الذین آمنوا ګورې طالبانو دلته الله داسې ویلې لولا نفر من كل فرقة طائفة منکم یوه ډله هسې نه چې ټول د افغانستان ملت ته ووایي چې راځئ طالبان سه یو مدرسو ته راسئ الله داسې نه وایي طالبان لولا نفر من كل فرقة طائفة نو دلته طالبانو یو څو خبرې لږ لاندې واورئ یوه خبر طالبانو روح المانی په دې بحث کړی روح المانی وی علامه طنطاوي رحمه الله وی نن زمانه کې څوک چې مصلحین د امت دي او بادشاهان دي د دوی ټول تمرکز په دې باندې ده نن زمانه کې چې چا قیادت د رعیتونو د مسلمانانو د دوی په لاس کې ده په یو شي باندې لګیا دي تنافقه باندې او عقیده یې ورپاکوي وی دا داسې مثال لري طالبانو لکه زوی ته دې وایې ایاکه والسرقة والکذب والفسوق نورې معتل پرېږدي یعنې دی وایي طالبانو د اوس زمانه کې د هغه خلک چې قیادت الله د دوی په لاس د رعیتونو ورکړی پرون موږ څه کتاب کې ویلې چې دا رعیتونه طالبانو د چا په غاړه باندې عاله دي افرادو دغه افرادو په غاړه باندې چې دا کوم خلک دي د افرادو کې طالبانو یو کار باندې دوی مصروف دي له باطلو عقیدونه دوی څنګه کوي خلاصوي یې یعنې داسې ورته وایي چې باطل عقیده رانه وړي افغانستان کې چې ملا ته جذبه ورسي پنجپیریانو وابیان همداسې ده که نه طالبانو زه نه وایم چې داسې مه وایې دا د اسلامي امت دپاره ضرر ده نورې فرقې مسلمانان په فرقو تقسیمول خو ته خو دما خبره باندې ځان پوی کوه که نه غلط تعبیر یې مه کوه دی یوه خبر کوي نن د اسلامي امت داعیان په یو شي باندې مصروف دي چې مسلمانان له باطلو عقیدونه وساتي وی دا داسې مثال لري لکه زوی ته دې چې وایي ایاکه والسرقة والکذب والفسوق ثم عطله من جمیع المکاسب ټول کسبونو نه بس مولا چې راجیک سي پنجپیریانو وابیان دي بیا چې تراو کې راجیک سي پنجپیریانو وابیان دي وزیرم چې راجیک سي پنجپیریانو وابیان دي پرې نږدي ټول تمرکز د اسلامي امت د داعیانو نن په دغه مسله باندې ده دا که نه دی څه وایي طالبانو یو ښه مثال ذکر کوي دی وایي یو دهقان ده دهقان دومره ښه مځکه لري که نه داسې مځکه چې څه شی پکې وکري هغه څنګه کیږي شنه کوي رازرغون کوي نو دی وایي ته داسې چل وکړه دی وایي ته داسې چل وکړه دا دهقان راجیک سي د خپله مځکه مکمله پاکه کي که نه ډېره ښه یې پاکه کي د ازغي او بوټي ټول ترنه لرې کړي او دغسې یې پرېږدي نو دا کمال ده طالبان مځکه ده دومره ښه مځکه ده هر شی شنه کوي خو دی هغه ازغي او بوټي دا شیان ترنه لرې کړي نور یې معطله پرېږدي
دا کمال نه د طالبانو. کمال کم یو ده، هر شی پکې وکړه دی کې چې ته نفع ترې ناخلي. نن و اسلامي امت په دغه باندې لګیا ده. نن داعیان د اسلامي امت وی دا کار کوي، خلکو پنجپیریان پرې نږدئ، وابیان پرې نږدئ، بریلویان پرې نږدئ، ښځه ټولو عقیدې مو تر خلاصې کړي. بیا ماتل هم داسې پرېږدئ، ماتل یې پرېښي یې که نه، عقیدې در پاکې کړئ لکه پټی چې پاک یم ځکه چې پاکه کې. اوس که په دغه پټي کې څوک ونه کري، که شی ونه کري طالبانو، بیا څوک پکې راشنه کېږي. ښه خبردار چې د مځکې نه انتفاع واخله، شی پې وکړه ګټه به دې سي. ته بار وارې ازغیش کولو ته چټي ازغیش کوه نو پیسې هم نه ګټه، شی پې وکړه چې هدف لاسته درسي، هغه ازغي خپله ورکېږي پکې. دا که نه نن دی یوه ګیله دا کوي چې اسلامي امت کې ټولو نارې په دې باندې شروع کړي دي چې دې ډلې نه ځان وساته، ښځه ومې ساته پس له هغې نه. او انسانان طالبانو چې له ډلو نه ساتل کېږي هلته چې ته مصروف کې. کله چې انسانان مصروف نه کې، مثلا دا پټی چې هغه نه کې، بیا ځغی کې راخیزي، بیا پکې راخیزي، ته به شپه ورځ هم دا کارونه کوي. داسې چل وکړه چې دې پټي کې کښت وکړه چې ودې کړه د ازغي پلار هم بیا نسي پکې راشین کېدلی، که نه؟ ځکه جای ونیول سو. ته نن انسانانو ته نارې وروهې مه پرېږده، پنجپیری مه پرېږده، وابی ټول عمر دې په همدې کې تیر سو. خو په دې کار وکړه چې د انسانانو ته خو بله لاره بدیله پیدا کړه که نه. انسانان دغه ځوان نسل ده، دغه ځوان نسل یو طرف ته نه یو طرف ته ځي، نو خو ته داسې چل وکړه چې دوی په مغزو کې د دوی په زړونو کې علوم وکړه. او دا انسانان چې دي دا داسې یو پټی ده چې هر شی پکې وکړي، الله عز وجل هغه څنګه کولی سي؟ کولی سي که یې نسي کولی؟ دی طالبانو اخیر کې بیا یوه خبر کوي. نن طالبانو یو دوه درې نورې خبرې هم کوم. ایها الرؤساء والعلماء ورجال الصوفیه اتقوا ربکم وحرضوا الامة على التعلیم واعلموا ان عز الاسلام بعز امته وذله بذلها. نن د اسلام ذلت د مسلمانانو په ذلت، که مسلمانان ذلیل ول اسلام ذلیل ده، که مسلمانان عزتمن ول څوک به عزتمن وي؟ اسلام. فکم من عقول دفنت وکم من مواهب ذهبت ضحیة الجهالة. نن طالبانو ډېر انعامونه چې الله کړي هغه د جهالت قربانۍ سول، که نه؟ څومره لوی انعامونه الله په موږ افغانانو کړي چې بله ورځ مې درته وویلې وسخر لکم ما فی السماوات والارض جمیعا من. دا د الله نعمتونه دي که نه؟ دا د چا قرباني سوي نن؟ د جهالت. ایها المسلمون ایها الامراء فی الاسلام ایها القادة اقول لكم قولا حق ما دام المسلمون يحتاجون الى الابره. کله چې مسلمانان ستنې ته محتاج ول او کلي ته محتاج ول، توپ ته محتاج ول، محراس ته محتاج ول، و ای شیء من الخارج وهم مقصرون فی صنعه. تاسې پاچایان خو یې نسي جوړوئ، خو دوی ورته احتیاج لري، لکه مه یې کوئ فهم معذبون یوم القیامه جمیعا. دغه حاجتونه چې دوی غواړي، ضرورتونه یې دي، ورته پاچا ته یې نسي برابرولی، او د تا دا رعیت په تا عاله ده. په ورځ د قیامت به تا او د ملت دواړو ته الله عذاب درکوي. تا ته یې ځکه درکوي ولې تا باندې الله دا فرض کړي ول چې جوړ کړی دی وایي ورته. ملت ته یې ولې ورکوي؟ ولې د سړی پاچا کړی و. والعذاب یوم الظاهر فی الدنیا. په دنیا کې خو عذاب دغه ده، ان الاذلال الامم، چې دا امت ذلیل ده. په آخرت کې تر دې هم عذاب سخت ده، ولعذاب الاخرة اشد وابقا. په ورځ د قیامت په تر دې هم عذاب سخت وي. خبر باندې پوه شولې؟ د یوه خبر سوله طالبانو، او څومره ښه مثال یې ویلې، ډېر خوندور مثال د طالبانو. اوس مثلا ما وښیه طالبانو، زه یو انسان یم، کیدای سي ګناه رانه وسي، خو طالبانو الله پاک مې د علم سره دومره مینه پیدا کړې ده. یعنې طالبانو دا اوس چې ما ته تنها په کتابخانه کې دومره ډېرې مسلې چې اوس پرون نن د موږ ټول پخواني فقها وایي چې غوږ کې دې څوک واچوله دوا، دا روزه ماتوي، اتفاق وایي شامي. اما نن معاصر علما څومره خوند کوي طالبان. نن معاصر علماو
پخوانیو فقهاو کله چې تحقیق کړی یوه مسله د طب او د فقه دواړو ده هغه تنا کړې د وي ورک سه تاسو څه کومه نن عصر کې طالبانو فقهاو یو بل تحقیق کړی ده هغه تحقیق داسې کړی ده چې دلته نیمایي دا مسله تر طبه تړاو لري او نیمایي تر فقه یا ورې به طب دا ماته ثابتوي چې غوږ کې د دوا واچوله د هغه تجویف د دماغو ته رسیږي که نه رسیږي لاره شته که نسته که لاره وي طب ومنله بیا یې منم چې ماتېږي که نه منم نو دا طالبانو یو 4 پاڼې په دې باندې که 3 پاڼې یو عالم د نوي عصر د موږ د هند په دې تحقیق کړی خو د طب علماو سره مشوره کړې هسې مې د عنوانو لږ لږ کتلی ده خو دا چې د ما مصروفیت ډېر وي نه مې ده کتلی قرار مې داسې ځان ته پرون مازدیګر رسنۍ کوي چې تر ننه به ما ته الله وخت پیدا کړي وخت نه ده پیدا سي دا مصروفیت دومره ډېر سي الله په علم کې نو کله دما د والد او دما د کورنۍ د الله پاک جنتونه نصیب کی چې دما زه یو داسې یو د پټي غوندې مثال مې درلوده چې ما هر څه شنه کولی سو نو هغې فکرې ما ته راواچوله زه اوس دې ته نه خوشي کېږم چې ما ته څوک وي په دې لاره لاړ شه ما ته څوک وي په دې ځه ورک شه زه د وزیر خبره ولاکه ومنمه قسم په الله که د شیخ الحدیث خبره ومنمه الله پاک چې تر څو ما ته کتاب مخته ایښی وي ولې زه خپله لاره اوس وینمه الله عز وجل ما ته لاره پیدا کړې الله دې تاسو ته هم پیدا نو بیا به سړی ګمراه سي چې لاره ووینې اوس خو ړانده چرګانې که چا درته ویلې داسې ځه هم داسې ځې که درته ویلې داسې ځه داسې ځې که زه یې داسې د شپې لاره درنه ورکه ده هلمندی لوګر ته راوله په خروار کې خوشې که یا خروار نه لوګر نه هغه ته بوزه څه ورته وي بغرام ته یې بوزه یا بغني ته یې بوزه ورته یې ځه نو هغه وي همدا لاره لکه صحیح ده وتلې ده دی ورته وي دا داسې زه دا هلمند ته کته کېږم دی داسې ورته وایي چې داسې لاړ سئ غور ته یې بوزي پې باندې نو خړون دی خود به دی بل چا خبرې ته غوږ نیسي اما چې خپله یو سړی ته لاره معلومه وي طالبانو اوس چې ما ته یو څوک وایي زه لوګر ته ځم لوګر داسې دی ځه ورک شه ما ته لاره معلومه ده داسې ده یا ما څوک غلطوی سي کله کله طالبانو چې الله عز وجل موږ ته دلته علوم شنه کي او الله دلته تخم د علومو واچي طالبانو بیا موږ څوک نه دا تنا د خپل ځان غم مه کوئ دا نور مسلمانان څه فکر کوئ هر څوک یوه خبره ورته وکړي بس هغه یې جای نیولې راځئ د اسلامي امت د ځوانانو ذهنونه له چا نه ورډک علم نه دي چې ورډک کړل طالبانو بیا هماغه علم دی همغې خواته بیایي دا یو لږ په تنګ کېږئ مه طالبانو او یوه خبره یې دا کړې طالبانو دی وایي ایها المسلمون عمموا التعلیم زه طالبانو ځکه ډېر دردېږم داسې فکر مه کوئ چې طالبانو مونږ تنها مونږ د اسلام ټیکهداران یو په اروپا کې طالبانو داسې ښه مسلمانان شته که نه دومره ښه مسلمانان فکري مسلمانان شته چې دومره درد د اسلام ورسره د زه وایم طالبانو قسم په الله که غومره درد د ډېرو علماو سره وي په اروپا کې کله یو خو صحیح ده دا تښتېدلي دي دومره ښه مسلمانان شته پرون ماته یو چا یو میسیج راولېږه 4 دقیقو نه ډېر میسیج ده د یو غټ ولایت چې افغانستان کې 2م یا 3مه درجه لوی پوهنتون د افغانستان ده نو هغه به خپله تاسې تی پیژنئ نو د هغې پوهنتون رئیس تقریر کوي خلکو ته او ورته وایي چې دا مکتب په اسلام کې له کومو سو زه د جنکیانو مکتب چېرته منمه تی په ما منې ولا زه وایم چې د هلکانو مکتب وران کړمه دا اسلام کې نشته ته وایي ما ته د ښځو مکتب کړه نو هغه ما ته ویلي چې شیخ صاحب دا ته اوس مونږ ته نورې بلاوې راپورته کوئ مونږ ته دلته په اروپا ته خو په افغانستان کې تا ته طالب یا عوام خلک تا ته پیغور نه درکوي دلته په اروپا کې د اسلامي نظام دفاع کو ما ته خلک پیغور راکوي چې د طالبانو پیغور نه راکوي د حکومت پیغور نه راکوي هغوی ملحدین دي ما ته په دې پیغور راکوي چې ته خو اسلام د چا دین بلې د علم نو که د اسلام د علم دین وای دی ولې وایي چې مکتب د نرانو مکتبونه راوه دې کې بیخي علم نسته او که څوک ما سره مناظره کوي وایي را دي سي ټولې دنیا ته مې چلنج ده دا چې غږیږي په فارسي باندې غږیږي فارسي زبان ده څه فکر کوئ طالبانو دا د امت په خیر ده لا مې جواب دې سړي ته نه ده ورکړی نو خو څه به یې ورته وایي بانه خو نسي ورته کولی شرم ده نو څه شي به ورته وایي یوه خبر به ورته وکړمه چې توکل په خدای باندې روح المانی څه وایي طالبانو أيها المسلمون عمموا التعليم واجعلوه على أساس متين علم عام كي واجعلوه على أساس متين فيوم محكم أساس باني بنا كي دا علم فليكن التعليم الأولى عاما أدغى تعليم أول دي عام
یعنې داسې یو ماده دی وایي داسې یو قانون جوړ کړي اسلامي امت ته مثلا امارت افغانستان ته داسې یو قانون جوړ کړي چې تر 10مه پورې د طالب او د مکتب یو وي. څومره ښه فکر د طالبانو دی. وایي فلیکن التعلیم الاوله عاما، اول کې دی عام وي، یعنې ټول دی په یو درسګاه کې درس وایي تر 10مه پورې یو د بل عادت سره. داسې کتابونه راوړي چې هغه ملا ته هم فایده کوي، پوهنتون والا ته هم فایده کوي تر دا 10مه پورې. ولتكن جماعات تخصص بكل علم وصناعة وبغير ذلك لا حياة ولا شرف ولا حرية. پس له 10مه دی مدرسې علوم دی نصاب را بیل سی زتی، مکتب دی بیل سی، تخصصات دی جوړ سی. نو اسلامي امت به طالبانو د یوې ونې شاخونه سی، ونه به یوه وي، شاخونه به طالبانو بیل وي، اصل به یو وي. دا به د اسلامي امت دپاره څوک وګرځېږي، دا به سعادت و نیکبختي وګرځېږي. خیر د طالبانو نن زمانه تاسې به وایي نو چې ته موږ باندې فکران کار کوي، بل طرف ته مو بیایې خپله دې راته ویني. نو خو تاسې خو انسانان یې، فکر وکئ چې دا خبره د امت په خیر ده که په خیر نه ده، چې ډډ یو وي. مثلا په ابتدایي کتابونو کې د عقیدې کتاب وي، د عربۍ د زده کړې کتاب وي، د فقه د مانځه ضروري مسایلو د زده کړې کتابونه وي. تر چا پورې؟ او دلته طالبانو یو څو د کیمیا او د فیزیک او د جغرافیې او د علم هیئت کتابونه تر 10م صنف پورې. دا چې کله طالبانو وریزیږي مولا به هم کیمیا زده وي، هم انګریزي زده وي، هم به عربي زده وي. هلته به د مکتبي هم عربي سره ممارست وي، ځکه هغه ادبیات هم پې باندې ووایې. ته وایې چې ما تر دغه پورې ویلې کله مې زده کړې، نو تا کتاب غلط کړی. په کاپیه باندې عربي ویلل نه زده کېږي. دا طرز باید بدل سی او دا په ټوله دنیا کې بدل سوی دی. یو کال کې عربي زده کوي اسانه، تا 20 کاله پکې تیر کې نه زده کېږي. نو چې کله مکتبي هم اخیر تر 10 کلنۍ ته راورسېږي، عربي هم ویلی سي، انګریزي هم، منځه مسایل هم زده د زکات هم او حج هم زده، امامت هم کړی سي. که نه خو همغومره دین زده که امامت کولی سي، عقاید زده، مکتب نم چې مدرسې نم طالب راوځي، انګریزي به زده، کمپیوټر به زده، کیمیا او فیزیک او بیولوژي به زده، امامت به کولی سي. دغه فکریه د اسلام به عامه سي، ټول افغان ملت به بیا څوک کولی سي. دا اوس دومره ډېرې پوښتنې ما نه ایران افغانان بیچارهګان چې مزدوران دي کوي، ما ته وایي چې شیخ صاحب موږ په کوټه کې 15 نفرې ملا نسته ده راسره، نو موږ جمع څنګه وکړو؟ هلته شویګانو جوماتونه دي. دغه فکریه طالبانو چې زه یې وایم که دا جوړه سي، نو هر امي به څنګه کولی سي، عالم به سي. د امامت چل به زده ځکه تر 10مه پورې به یو مشترک نصاب وي. دغه نصاب پس لغه نه د تخصصات وي. ولې دا د اسلامي امت دپاره خیر نه ده؟ تاسې په دې فکر وکئ، ویلې کوئ چې لاړلی طالبانو کورونو ته، که دا فکریه خرابه وه د اسلامي امت په تاوان و، بیا سیرو که د اسلامي امت په خیر باندې و، بیا ولې طالبانو تاسې چپ کېنئ؟ تاسې فکر کوئ چې د موږ مسؤلیت نه ده. ولې ته نه دی ما مسؤلیت؟ بیا ولې په دې مسؤلیت کې ما سره نه ملګري کېږئ چې دغه که خرابه وي نقدونه پې باندې وکړه، که خرابه نه وي ولې نه عملي کوي؟ دی څه وایي طالبانو؟ وبغیر ذلك لا حیاة ولا شرف ولا حریة ولا سعادة. او که ته وایې چې نه بس ته نه دی ما فقه بس ده، قسم ده لا حریة ولا شرف ولا سعادة ولا حیاة. الم تقرؤوا؟ ولې د آیات نه وایي اقرأ باسم ربک الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. دی وی انظروا فانظروا كيف قرن الله العلم والقلم بخلق الانسان. یعنی علم دومره مهم بللی چې انسان سره مقرون ګرځولی ده، علم د انسان پیدایښت دواړه. دی وی ولی علماو تاسې هره ورځ نارې راوهئ چې نه الله تعالی وایي چې کوم علم زده کوي. اوس هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ الله داسې ویلي علما او غیر علما برابر دي. تاسې د امت ته داسې ذهن ورکړی چې دغه ملیان کوي، دا ملیان کوي. دلته معلوم ذکر د طالبانو. ګوره الله چې معلوم نه ده ذکر کړی، دې نه معلومیږي ګوره کم علما چې معلوم فقه وي، که معلوم عقاید وي، معلوم ګوره مفعول بیخي ذکر کړی نه د طالبانو. کوم علما معلوم نه ده ذکر کړی چې معلوم چی وي. ګوره دې کې مطلب عموم ده. ګوره الله داسې وي علما او غیر. کوم علما؟ ته عالم چاته وایي؟ الله نه ده معلوم کړی. هر معلوم که کیمیایي معلوم وي، که فیزیکي معلوم وي،
که قرآن معلومي دی دواړه سره برابر دي نه. نو دی وی نو چې بیا ته علم ولې نه عاموي؟ دی وی طالبان یوه بل هل فقد ذكر العلم ولم يذكر المعلوم ليكون التعليم على حسب ما يقتضيه الزمان. الله دومره حکیم ذات ته طالبانو هغې نه د ذکر کړی، معلوم نه د ذکر کړی، ځکه د هرې زمانې په لحاظ هغه معلوم ته ضرورت ده. سحر د موسی علیه السلام زمانه کې معلوم ورته ضرورت سو، نن سته نه. نن طالبانو نورو شیانو ته ضرورتونه دي. مخکې طالبانو د غیشو جوړولو د موږ معلوم ول، هغه ته ضرورت و. اوس هغه ته ضرورت نشته، د هغې په ځای بل معلوم ته ضرورت ده چې هغه پرمختللی ده. او دی څه وایي؟ یوه خبره ده ان العلم الناقص يؤدي الى الاختلال والخبال ويضيع الامم. وی دا په موږ کې مشهوره ده. نیمګړی عالم وی دین او ټولنې ته تر جاهله ډېر تاوان رسیږي. یو سړی چې نه پوهېږي هغه دومره ټولنې ته تاوان نه ده. هغه نیمګړی عالم چې علم یې نیمګړی وي هغه تاوان څوک ده؟ هغه طالبانو تاوان جامعې ته ډېر ده. دی څه وایي ګوره؟ ان المتعلم الناقص اضر على الامه من الجهلاء الاغبياء فالمتعلم الديني والمتعلم المدرسي كلاهما اذا كان ناقص العلم ألد اعداؤها واقوى مخربيها. نو دی وی طالبانو قرآن نه اوس ورته استدلال کوي د همدې خبرې. دا رښتیا ده، موږ تاسو کې مشهوره ده وایي نیمچه مولا دشمني مولا. کنه د ښه عالم دښمن څوک وي؟ طالبانو نیمګړی مولا. که نیمګړی مولا طالبانو هغه عامیانه خبرې کوي، خلکو ته خلک هغه کوي. اما چې د علم په تقاضا باندې خبرې وایي الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. او ګوره دوی دا کار چې کوي فکر هم داسې کوي چې لکه چې موږ ښه کار کوو، هغه غلط ده. هم يحسنون أنهم وهم يحسبون، دوی ګمان کوي چې انهم يحسنون صنعا. نو خو ګوره نیمګړی علم چاته ډېر تاواني سو. خدای داسې وایي چې دا زه کوم کار کوم دا لکه څه په خیر ده. که دې نه جاهل وایي بیا به چاته غوږ نیولی وایي. اما اوس چاته غوږ هم نه نیسي، وایي زه چې کوم کار کوم دا صحیح ده. که نو دی وایي باید څوک سي. دی طالبان یوه خبر بله کوي. دی وایي چې د یو قاضي سره علمي بحث کړی، په هغه کې یو بادشاه تیر سوی، د عالم تیر سوی په هند کې، عالم ده مرحوم علي مبارک باشا په نامه باندې. هغه بحث کوي. د دې بحث حاصل به درته یاد کم. دی داسې وایي طالبانو وی دین ټول علوم چې ترقي کولی سي هلته یې کولی چې د اسلامي امت د دین رهبران ترقي وکړي. ځکه رعیت د چا ته اتباع کوي؟ د افغانستان خلک اوس زمانه کې د چا خبره ډېره مني؟ د دین د علماو. معلم خبره ډېره مني که د دین عالم ډېره خبر مني؟ د دین د عالم ډېره خبر مني. ښه نو چې د دین د عالم یې ډېره خبره ومنله طالبانو، که ورته ویلې چې څوک ناروا دي، مکتبونه ناروا دي، علوم عصریه مه راوړئ، نو بس ټول امت د جهل طرف ته ځي. نو چې د جهل طرف ته لاړو طالبانو نو څوک په مخ باندې نه ځي، علم په مخ باندې نه ځي. او اسلام څه وخت په مخ تللی سي طالبانو چې له ده سره څوک یو ځای سي، علم یو ځای سي. او که چېرته ته داسې چل وکړې، که چېرته دغه د ملت مقتدیان د اسلامي امت د ټولنې رهبران که دوی داسې غږ وکړي چې دغه علوم عصریه، دغه علوم چې امت مسلمه ورته ضرورت بشریت ورته لري، دا ټول راواخلي له علوم دینیه ورسره تطبیق کړي، یو یې کې منظم یې کې، او دا خادمان د دین د اسلام وبلي همدغه علوم. کیمیا د دین خادمه ده، بیولوژي د دین خادمه ده، فیزیک د دین خادمه ده. دا ټول علوم د چا خادمان وبلي؟ د اسلام خادمان یې وبلي. دا یو په بل کې سره نه نباسي وی. او دا د داعیانو له خولې نه دا خبر راوځي طالبانو، چې د داعیانو له خبر نه راوځي ملت خو د چا اتباع کوي؟ نو علوم عصریه به څوک سي؟ ترقي به وکړي، وبه یې کړي که نه؟ نن طالبانو بعضې مثقف خلک، علمي خلک یو غږ کوي، په افغانستان کې د علم د پاتې کېدلو علت موږ تاسې کوي.
چې علم پسمانده پاتې دی. دې خبرې په مقتضا باندې طالبانو په ځان یې بد مه لګوئ، دا رښتیا ده. ولې که ما او تا د دې علم مخالف نسولو، په ځان کې مو راوست دې علم ته ترقي ورکړه، دا علم ترقي کوي. که ما او تا یې مخالف و څوک کېږي؟ که ما او ته ملت خو دې ما او دې ته تابع ده. زه به تاسې نه پوښتنه وکړم فرایانو یې تاسې په وطنونو ولسوالیو کې چې معلم خبرې وکړي څوک خبرې ته غوږ نیسي؟ ملا یې څه وکړي؟ په هلمند کې، په اروزګان کې، په لوګر کې، په غزني کې، په اروزګان کې، په بادغیس کې څوک د چا خبره مني؟ که علما وایي چې دا ناروا دي طالبانو ټولنه م ګل کړله، علم ترقي کوی سي؟ څه وخت ترقي کوي؟ چې علما یې راپورته کي خلک ورسره راپورته کیږي، چې علما یې پورته کي ملت سره ترقي کوي. تر چا پورې تړاو لري؟ تر علماو تړاو لري. لنډې دا طالبانو دلته بیا ډېر اوږد بحث کوي. بیا وایي طالبانو د امام غزالي نه وایي خبرې درته نقل کوم. او امام غزالي احیاء العلوم کې په کتاب العلم کې بحث کړی ټول علوم چې بشریت په خپله زمانه کې ورته ضرورت لري څوک ده؟ فرض دي طالبانو. دی وایي زه نه وایم ټول هغه علوم او مکاسب و کسبونه چې بشریت ورته ضرورت لري په مسلمانانو څوک دي وایي فرض دی. امام غزالي داسې دا خبر احیاء العلوم کې لیکي، وایي که یوې ټولنې ته ورسي طالبانو علماو ته ورسي، زه به یې ووایم طالبانو توکل په خدای باندې، کله چې علماو ته ورسي ورسره وغږېږي په یوه فقهي مسله کې چې ورسره وغږېږي، وایي دومره مسلې به یې زده وي، دومره ستړې به یې تېره کړي وي چې جلدونه جلدونه کتابونه به درته ډک کړي له خبرو نه. وایي ته چې ورته وایې چې دې مسلو دومره ډېرې دې زده کړي دې ته څه ضرورت ده؟ مثلا د تاسې عصام وایي، عبدالغفور وایي طالبانو، بیا باسولی وایي، کابلی پې باندې وایي، یا نورې څه نومیږي، سمبټ ور باندې وایي، خادمیه ور باندې وایي طالبانو. اخیر فایده یې څه دی؟ څه مو مقصد ده؟ د مقصد خو ماته وایي عربي پې زده کوئ. نو خو تاسې ورسئ طالبانو نن یو معهد ته ورسئ په یو کال کې عربي زده کړي، تا ولې نه زده کېږي د عربي؟ دا بلا غونډ غونډ په څو ولې؟ الله دې موږ په حال رحم وکړي. دی وایي طالبانو وي دا علوم فرض دي. امام غزالي دا خبره له امام غزالي نه پوښتنه امام غزالي کوي احیاء العلوم کې. امام غزالي رحمه الله وایي ښه، وایي چې ته ورته وایې چې دا دومره زیادت دې کړی، خو دغومره اندازه د علم فرض و چې د خلکو ورته ضرورتونه ول، چې ضرورت نه اوس مثلا ما به درته هدایه کې موږ د کتاب الجنایات بحث د خره لغاتې غوي، دا په موږ فرض ده اوس. ښه په موږ نن زمانه کې د موټرو د موټرسکیلونو د موټرګاټو د دې مسلې په موږ څوک دي؟ فرض دي که نه؟ دا چې په ما باندې فرض دي چې دا زه د خره داسې کړه لغته یې داسې کړه میتیازه یې داسې کړې بیا یې داسې کړې دا پې باندې زده کوم، نو دا فرض دي؟ نو خو هلته خو په ما نور علوم فرض دي. دا زیادت په ما فرض نه ده. زه په زیادت کې چې لګیا یم په مباحو کې لګیا یم، په مباحو کې لا په ناروا کې لګیا یم، ځکه هلته په ما نور علوم فرض دي. فرض دي که نه؟ نو خو هغه فرض مې د چا په خاطر پرېښودل؟ د زیادت دپاره. اوس په تاسې نحوه تاسې وایي موږ باندې نحوه فرض ده، خو نحوه د څه دپاره؟ تاسې کې اوس داسې طالب شته چې زه تې وړې دورې ته رسېدلی؟ کم طالبان یې ګوتې جګې کوي. زه به تاسو ته دا اوس د ما په مخ کې طنطاوي درته کېږدم، څلور خطه د ما په مخ کې ووایي. نو خو ادبیاتو نه خو خلاص وایي، راته ویلی سئ همدغه طنطاوي در کوم، تاسې مطلب ماته وایي چې څه وایي، ویلی سئ؟ ولې؟ خو مقصد مو څه و؟ خیر د طالبانو دا تاسې د هغه دپاره نور طالبانو هغه وخت پرېږدئ، څو وخت څو کاله دې وتلی؟ څه کلې طالب جانه چې وړې دورې ته رسېدلی څوم کال دی د علم ده؟ څوم؟ 10 کاله پورې، نعوذ بالله. 10 دا دی نه دي بلد طالبانو، دا د قیادت ذمه واري ده چې قیادت ولې داسې کوي. دا دغه علماو چې خبرې منل کېږي د هغوی د طالبانو. اوس که زه چپ پاتې سم طالبانو ما نه الله بله ورځ ته پوښتنه کوي، ولې ته خو پوهېدلې د تا خبر خلکو اورېدله، او که داسې غریب ملا چپ کینی نو خو څوک هېڅ پروا نه کوي، الله مسؤلیت نه کوي. ښه 10 کاله وتلي دی ته اوس دغه کتاب ورکه، نیم مخ د کتاب مطلب نسي درته ویلی، نو دا نو خو زیادت بیا د 10 کاله خو اوس زمانه کې یو کال کې ته کولی شي چې کتاب حرکت راولي، خبرې پې باندې وکړي. څومره ښه خبر امام غزالي وکړله که نه؟ زیات دا علم فرض، خو د دیجې نه تر دیجې پورې دا زیادت یې څوک هېڅ ضرورت نسته ورته، دا خو نه ده فرض.
که هلته دا نور علومو مکاسب چې فرض دي هغه ولې دی په فرضو نه اخته کېږي چې دلته په زیادت اخته د طالبانو راز یې ویلی ده و علت دا ده زه به یې وس ووایم طالبانو علت دا ده وایي چې دی د امام غزالي صاحب هغه زمانه کې طالبانو عباسي خلافت ژوندی دی چې دی دا خبره کوي دا هغه زمانه د طالبانو چې د موږ نه نن 1000 کاله مخکې تقریبا په هغه زمانه کې عباسي خلافت ژوندی دی امام غزالي خپله خبر کوي چې ولې علما طب ته نه متوجه کېږي چې فرض د هندو کافر ته ورځي ډاکټر کافر ته ورځي اما دلته په مباحو کې طالبانو دومره وړاندې تللی دی چې ورته حیرانه بسي ولې دی وایي علت دا ده په هغه حکومت کې وظیفه هغه چاته ورکول کېدله چې هغه به قضا به یې ښه زده وه او ډېرې مسلې به یې زده کړې وې او دغه علوم چې د ډاکټري وه دا په حکومت کې نه نیو اوقاف څه دي دا وقفونه طالبانو ډاکټر ته نه ورکول کېدل د بیت المال له طرف نه ورکول کېدل تنخوا هغه چاته ورکول کېدله ډاکټر ته نه ورکول کېدله صرف دغه علم ته ورکول کېدله چې دا فقه ده او دا وقفونه یعنې چا به چې وصیت کړي چې د ما مال چاته ورکوي فقهاو ته ورکوي هغه به هلته ذخیره و عباسي خلافت سره دا وقفونه دا به طالبانو دوی ته ورکول نو دوی به ځکه په دې علومو کې ډېر کوشش کوو که طب ته به لاړو بیا د بیت المال نه روپۍ نه ورکول کېدلې د امام غزالي د نن 1000 کاله مخکې ګیله کوي طالبانو خو ته ماته ووایه چې طالبانو د هغې زمانې د علماو مقصد نو څه چې په علومو باندې مصروف ول ولې په دې علومو مصروفېدل ولې چې هلته طب په فرض و په ټوله دی چې خپل جای ښیي په ټول اسلامي بلدې کې یو طبیب نه و چې هغه فرض وله په مسلمانانو طب څوک ده او هغه چې زیادت په علم د فقه کې یا زیادت په علم د علوم اسلامیو کې هغه مباح و او هلته چې پر سره ټکر راولي لا ناروا کېږي طالبان ولې په هغه کې ډېر پرمختګ کو ګټه پکې وله ځکه د حکومت طرف نه دته تنخوا وقفونه وصایاوې دا شیان ورکول کېدل که ډاکټري کې څومره مهارت کړی وي څوک یې نه ورکول خو ملیانو علما د دین د چا ښکار ول د پیسو د تنخواو ښکار ول نو طالبانو 1000 کاله بعد به په اسلامي امت څه حال وي حسبنا الله ونعم الوکیل الله دې رحم وکړي طالبانو یو دوه درې خبرې لږ نور هم پاتې دي دا د سره واورئ خیر ده بې طالبانو الله به مو په ژوند کې ډېر بدلون راولي دا هغه کمې خبرې چې الله تاسې ته وکړي دا به یې تاسې په ژوندونو کې فرق راولي انشاءالله راولي طالبانو دی وایي وی د اوس زمانه کې دی وایي دغه عالم سره مې چې مناظره او مجلس کو وایي دی راته وایي ای امامه تقول ان الدین ضاع وایي دی ماته وایي چې دین ضایع سو ما ورته ویلي و ان کثیرا من اهل بلادي یجهلون ان هذا من الدین وی د موږ په وطن کې دغه علوم عصریات چې دا علوم دي دا وایي بیخي د دین نه بلي ولا يعترفون بأن ديننا يحرم علينا ولا يعترفون بأن ديننا يحرم علينا ترك الصناعات الحربية الحديثة والصناعات الطرق الحديدية وی د موږ په دې ټولنه کې اوس داسې علما سته نو داسې خلک سته وایي موږ ته وایي چې موږ دا وسلې چې نه جوړو دا په موږ حرام نه ده دا د وسپنې د ګاډي پارټلۍ سره دا چې موږ نه جوړو دا ترک په موږ حرام نه ده دی وایي دا په موږ حرام ده چې نه وي هلته الله څنګه د واغسلوا وجوهکم واعدوا لهم دواړه امرونه دي په یو امر د وجوب دپاره ده بل نه ده د وجوب دپاره نو خو چې واعدو یې درته ویلې څوک تیار که اصله تیاره که د ریل ګاډي پارټلۍ تیاره که فرض در باندې نن اسلامي امت دا وایي بیخي مني نه چې دا چا ویلې د دین نه دي ملا مازغه خراب دی څه وایي والصناعات المعادن ولا يتصور اكثرهم ان ذلك فرض كفرض علم الفقه الذي به يكون القضاء واقول فوق ذلك وزم تر دینم د مرتبه لوړه ده و زمانه کې انه اخبرني عالم صيني یو عالم چینایي وی خبر راک ان علماء الاسلام هناك ظنوا ان علوم العصريه مخالفه للقران فتأخروا عن أهل السين المتبعدين للدين الوثني فأصبح الإسلام في زمان مانعا من العلم في نظرهم والمسلمون هناك يبلغون 70 مليون د په زمانه کې 80 میلیونه مسلمانان په چین کې دي هلته مسلمانانو د دې فتوا ورکړله چې دا علوم عصریه د قرآن سره مخالف دي نن طالبانو 80 میلیونه مسلمانان په چین کې غلامان دي ګناه په هغه علماو ده
چې په هغه زمانه کې مسلمانانو ته ترقي نه ورکوله، او یا میلیونه د هغه زمانه کې اوس به څومره مسلمانان دي؟ 100 کاله مخکې نو خو یو په 3 چې زیات شوي 3 بچي چې زیږولي څو میلیونه کېږي؟ 210 میلیونه مسلمانان کېږي. خو په ټوله دنیا کې چې مسلمانان ډېر مظلوم دي په چین کې دي که نه؟ او که هغه زمانه کې داسې چل سوی وای د علماو د خپل ملت و رعیت ته ویلی وي اسلامي امت ته چې دا علوم ضروري دي او هغوی اسباب پیدا کړي وای، د هغه زمانه وه چې چین هم هلته پرمختګ نه و کړی، دغه مسلمانانو پرمختګ کړی. که نور نه وای طالبانو ځان ته خو مستقل استقلال اسلامي حکومت جوړولی سو که نه سو جوړولی، که وایې سو که یې نه سو کولی. نن هغوی غلامان دي طالبان. د یو غور مسلمانان څومره ظلمونه دي. ما ته د یو غور یو مسلمان قصه کوله، وای عالم لندن نه راغلی و طالبانو، د ترکستان شرقي و، ترکستان شرقي طالبانو دغه د یو غور مسلمانان دي طالبانو، دغه نصف څه د طالبانو امام نصفي دا هلته تېر سوی دی. نو ده ماته ویلي دی چې کله د فتح نه وروسته کابل ته راغی، ملګرو راته ویلي وي کله چې هغه ته راغی دکتور و طالبانو، وایي کله چې کابل میدان یوایي کې تیارې نه کاته سو، وایي زړل یې دومره یې وزړل چې الله پاکه زه خو دې تر دې ژوندی کړم چې په خپل ژوند باندې د اسلامي نظام لاندې او د اسلام د نظام د اکسیجن احساس وکړم. بیا د ما د ملاقات غوښتنه کړې وله، زه چې ورغللم نو چې راسره کېناسته ډوډۍ باندې مې یو ځای راسره ناست و، دومره یې راته وزړل، په عربي باندې مو مجلس کو، دومره یې راته وزړل او دومره خوشحاله و او دردونه یې په زړه کې ول. 6 میلیونه مسلمانان وی په یو غور کې د چینیانو سره بندیان دي. څومره؟ 6 میلیونه مسلمانان. او هلته نور اسلام سته د نه، ترکستان شرقي چې لوی اسلامي وطن و، نن دا وطن طالبانو د اسلام لاندې نه ده، دلته مسلمانان. ما ته یې ویلي وي، ما چې هدایه ویلې، هدایه مې وی ویلې، سپین ږیری و دی طالبانو، وی ما هدایه ویلې په یو غور کې مې ویلې، وی زه به چې هدایې ته تلم د هدایې یوه پاڼه به مې راوشکوله، والعهدة علی، وی پاڼه به مې راوشکوله، نستوڼي کې به مې واچوله، د شپې 12 بجې د موږ وطن کې سپین ږیری عالم و، ډېر لرې به هغه ته ورغللم، د تخانه کې به مې هدایت درنه ویلې. د چا له لاسه؟ ولې طالبانو اسلامي امت چپ ده؟ ولې اسلامي امت چې د ما دا خبرې ورورسېږي بیا وی دیموکرات سوی ده، بیا وی دیموکراسۍ خواته میلان سوی ده؟ ته ما ته ووایه که نه هغه زمانه کې که علما وو چاته نن هغوی سره وسله نسته ده که نه، ځکه جهاد نسي کولی، نن سره هغوی قوت مادي نسته ځکه نن جهاد نسي کولی. که چېرته په هغه زمانه کې علماو دوی ته د دې فتوا ورکړې وای چې تاسې صنعت جوړ کړئ، حرام یې نه وی ورته بللی، او دغه اسلامي هیواد خپل قوت باندې وای، خپل قوت وی د چینیانو نن زور نه پې رسېده. نن هېڅ شی چې په لاس باندې دا اوس چې طالبانو دلته یو څوک راننوځي موږ ټول داسې په بلدوزر باندې داسې راباندې خیزوي او راخیزوی سي، څوک به څه ورته وایي؟ هېڅ هم نسي ورته ویلی. او ما سره چې طالبانو شی وي د ده پلار به بیا راسي؟ نه راتلی سي بیا؟ نه. خیر ده د الله په خاطر راویښ سئ، مه یو داعي په دې باندې مه پرېږدئ د اسلامي امت خصوصا افغانانو. زه اوس تاسو ته خبر کوم، حتى ديوي طالبانو أن بعض العلماء في بلادهم يقولون أنه لا يجب شيئا غير علم الفقه. بس إيش من الندي بارس تبار نسولت رضوان أمت إعداد لقوات تبار نن طالبانو دي إسلام دي بار ترطول ندير مهم شيء غتصوك ده پیسې دي چې پیسې ډېرې وي اسلام نورم په قوت باندې درېږي. واعد پرون مې درته د علامه سید قطب خبره وکړه، واعدوا لهم ما استطعتم. نو هغې یوه معنا دا کوي چې قوت نه عبارت ده طالبانو له اقتصاد نه اقتصاد برابر کوي، ولا که دروغ وایي طالبانو. واعدوا ځکه قوه مطلق راغلی ده، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. اوس ورته ګوره دی وایي طالبانو، زه نه وایم طالبانو، دی وایي وقد جاء في الجرائد منذ ايام. اذا څو ورځې کېږي چې په مجلاتو کې یو خبر راغلی ده. دا کوم کال د طالبانو؟ 1920 کال ده. څوم کال ده اوس؟ میلادي
1240 دی وایي په 1920 کال کې 3 کاله کم 100 کاله مخکې پوهېږئ خبر خو به مې اورئ که نه وقد جاء في الجرائد منذ ایام سنه 1920 ان ملك الافغان اقفل المدارس البنات لان علماء الدين حرموا تعلیمهن د نن 100 کاله مخکې د افغانستان واکمن چې انګلیسي استعمار ختم کړي په دې باندې فتوا وسوله چې افغانستان کې د نجونو مدرسې دې بندې سي مطلقاً دې بندې سي شر و شور لکه نن چې دنیا کې جوړ سو هلته هم شر و شور جوړ سو خو په اسلام کې لوی دیني مدارس وي چې تر موږ نه ډېر مخته تللي دي ته ماته یو کتاب راوښیه چې موږ افغانانو دې جوړ کړي د بخاري شرح راوښیه د ترمیزي شرح راوښیه د مسلم شرح راوښیه د ټولو صحه و ستو شرح راوښیه چې موږ دې جوړې کړي وي یا د ازهر علماو جوړې کړي یا د جامع دارالعلوم دیوبند خو بیا هغې زمانه کې بادشاهان چې د کابل واکمنو د نن 100 کاله مخکې دی وی حتی